سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله ده چې جوړ او روغ یاست، مثبت فکر، مثبت انرژي او مثبت ارادې به ولرئ. خدای دې وکړي له موږ سره. دوستانو، نن غواړم په ډېره یو مهمه موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه ده له خپل اشتباه نه مه ویرېږئ. یعنې له دې مه ویرېږه چې ته به اشتباه وکړې، له دې مه ویرېږه چې ته به خطا شې، له دې مه ویرېږه چې ته به په اصطلاح باندې یو غلطي وکړې. هر کله کله دې وډارېدې، په دې پوه شه چې ته نور فلج شوې. موږ په تېره ویډیو کې ګورئ خبرې وکړې په سوشل میډیا باندې. که تاسو چېرته کتلي وي کوم نه وي کتلي ویې ګورئ چې ډېره زیاته مهمه ده. موږ تاسو د سوشل میډیا په ضررونو باندې خبرې وکړې، په فایدو باندې مو خبرې نه دي کړې، په مثبت اړخ باندې مو خبرې ته نه دي کړې. موږ اول باید دا هڅه وکړو چې څنګه ځان له منفي طرف نه راټول کړو. کله چې موږ راټول شو منفي طرف نه، بس انشاءالله چې مثبت اړخ خپله راځي. یعنې دغه یو مثبت اړخ ده اتومات چې کله ته یو منفي کار پرېږدې دا خپله مثبت حالت منځته راځي. نو موږ باید په شروع کې په هر شی چې که هغه مریض وي، که یو مریض ډاکټر ته ځي، وار له واره به په اصطلاح باندې د مرض تشخیص ډېر زیات مهم دی. وار له واره باید سړی دا فکر ونه کړي چې زه باید جوړ سم. زه وایم چې زه ولې داسې سوی یم، زما مشکل زه ولې داسې سوی یم، زه به جوړ سم، کېدای چې بیا داسې سم. یعنې دغه لامل ته باید سړی فکر وکړي. نو د ما قدرمندو، د ما ملګرو، د ما دوستانو، د ما انډیوالانو اشتباه کول دا یو داسې پروسه ده چې انسان پرې ډېر څه زده کوي. انسان ته ډېرې تجربې ځینې حاصلېږي، انسان ته ډېر نوي افکار، مثبت افکار حاصلېږي. هغه انسان چې هغوی په مثبت اړخو باندې فکر کوي. یعنې هیڅ خبره نه چې څوک اشتباه کوي، هیڅ مسله نه ده چې څوک اشتباه وکړي، خطا وکړي. څه مسله ده چې څوک اشتباه وکړي؟ یعنې خدای تعالی انسان ته د اشتباه استعداد ورکړی چې اشتباه وکړي. بعضې ګناهونه، بعضې اشتباهات، بعضې دا شیان دا دې باعث کړي چې انسان پوهه واخلي، انسان تجربه واخلي، انسان لاس په سر چې له هغې ګناه، له هغې اشتباه، له هغې خطا. مهمه خبره چې هغه انسانان یا هغه وخت چې مونږ تاسې یوه اشتباه وکړو، له هغې اشتباه نه بیا تجربه نه اخلو، بار بار اشتباه کول، دغه ډېره غټه اشتباه ده. دغه ډېر خطرناک حالت ده. دا ډېر خطرناک حالت ده. یو اشتباه وکړو، له هغې اشتباه نه پند نه اخلو، یو اشتباه وکړو، له هغې اشتباه نه په اصطلاح باندې تفکر پکې نه کوو چې ما څه وکړو، بیا یې کوو. دغه ده چې دا ډېر یو منفي اثر زموږ په ژوند لري. نه تنها زموږ په خپل ژوند، په شاوخوا کې را سره خلکو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. مخکې ما خبره وکړه چې له اشتباه نه باید ونه ډارېږو چې اشتباه وکړو، باید وي څه خبره ده. خو لیکن د غټه اشتباه چې ده چې بار بار سړی دغه اشتباه کوي. زما ګران ملګري، موږ په ژوند کې همیشه د دې دپاره فکر کوو چې یاره څنګه پیسې وګټم، څنګه مې ژوند مثبت شي، څنګه خوشحالي ترلاسه کړم، څنګه راحت ترلاسه کړم. که نه، دا ډېر ښه فکر ده او حق هر انسان د دې لري چې یو ډېر ښه ژوند ولري، ډېر راحت ژوند ولري. لیکن هغه مشکلاتو ته فکر نه کوي چې دی پکې واقع ده. سوشل میډیا نه ما لنډ مثال تاسې ته درکړم. لومړی ترین غټ مشکل چې دی، یو سړی به په پور پیسې به نه لري، قرضداره به وي، خو یو 50 افغانۍ یا 50 کالدارې یا 100 کالدارې یا افغانۍ به دی قرض کوي، خو دی به کریډیټ اچوي، دی به انټرنیټ فعالوي. خو په کور کې به یو مشکل 100 افغانیو ته بند وي چې هغه په 100 افغانیو یا کلدارو حل شي. هغه کار به دی نه کوي، ځکه دی دلته معتاد ده. دی باید خپله غریزه اشباع کړي. څو کمنټس راغلي، څو میسیج راغلي، همکاري نه، ډېر منفي. بنا موږ چې خپل ژوند ته
غواړو مثبت تغییر راولو، مثبت افکار پکې پلي کوو، مثبت شخصیت وسیږو، لومړی باید خپل اوسني حالت ته فکر وکړو چې زه په کوم طرف روان یم. که چېرته مثبت روان یي، ما مخکې ویل اشتباه کېږي، سړی چې کار انجاموي حتما به اشتباه کېږي او باید وکړي. سړی چې هېڅ نه کوي نو څنګه به اشتباه وشي؟ که نه؟ په کار کې اشتباه کول، په یو کار په انجام کې مشکل راتلل، دا طبیعي خبره ده او دې ته باید سړی خفه نه شي، دې ته باید سړی سوچ ونه کړي. لیکن څه نه کول دا خو خپله یوه اشتباه ده. بیا بار بار اشتباه تکرارول دا بیا غټه ګناه ده. نو د ما هدف په دې کې دا ده که موږ غواړو چې مثبت تغیر په خپل ژوند کې راولو، نه تنها چې ورو ورو موږ باید پیسې وګټو، نه تنها چې موږ باید ډېر ښه مؤثر شخصیت وشیږو، نه تنها موږ باید لومړی خپلو مشکلو ته فکر وکړو چې یاره دغه مشکل به تر کومه روان. زه په دغه منوال باندې زه تقریبا 3 کاله راغلم، فیسبوک لرم، انسټاګرام لرم، یوټیوب لرم، خو دا لایک، دا کومنټس، دغه اپلاټ چې ما شیر کړي نیشر کوم، دا خو همدغه دي، دا خو تر اوسه دوام لري. څه مثبته نتیجه که چېرته محاسبه سړی وکړي، څه مثبته نتیجه یې زما په ژوند کې راوستلې ده، بې له دې چې سر دې وښویږي، بې له دې چې انرژي دې مصرف کړي، بې له دې چې خپل وجدان سره هغه په اصطلاح د ملامتیا احساس وکړي. دغه ټول هغه شیان دي چې موږ ډېر ملامت یو. ګوره چې کله هم ته سوشل میډیا استعمالوې، ډېر به ستړی وي، ډېر به خسته وي، ساعت یعنې هغه انرژي که ته په یو کتاب مصرف کړې یا په یو بل مثبت کار مصرف کړې یا په یو بل کار، دا کتاب نوم به بیخي نه اخلم چې ډېر بد لیکي، مطالعې حوصله چېرته ده ورته، کتاب نوم مه اخله. یو بل یو فلم وګوره، یو مثبت فلم وګوره، یو موسیقي واوره، یو مثبت ملګري سره کښېنه چې موټیویټ دې کړي. بیا که غواړې چې انټرنیټ وګورې، راسه زما ویډیوګانې وګوره، دا زما مه ګوره. هدف مې دا دی چې مثبت شیان وګورې چې تا ته انرژي درکړي. آنلاین بزنس ته ګوره، نن موږ تاسې وینو چې خلک ځینې میلیونران شو او موږ تاسې په فقر کې ژوند کوو. حال دا چې زده کړې لرو، حال دا چې لیسانس یو، حال دا چې ماسټري لرو، حال دا چې له 12مه فارغ، حال دا چې دا اوس هم زده کړې کوو، لیکن موږ له خپلو نه زده کړو نه له خپلو تجربې نه هېڅ ګټه نه ده اخیستې، په منفي طرف روان. نو د ما ګرانو قدرمندو زړه ته رانږدې ملګرو انډیوالانو، مثبت be positive, it's very important. انګلیسي مې وایي. خدای تعالی مو راته ژوندي لره او تعالی مو وساته تر نورو ویډیوګانو پورې. الله حافظ.